داسې حالاتو کې انسان له ویرې څه نه وایي، داسې حالاتو کې انسان له ویرې څه نه وایي، د کاڼو وهم دی جانان له ویرې څه نه وایي. څه کنایه استعاره زموږ له شرمه لیکي، څه کنایه استعاره زموږ له شرمه لیکي. اوس خو اکثره شاعران له ویرې څه نه وایي. دا څو لسیزې یې په جنګ کې زندګي تېره کړه، دا څو لسیزې یې په جنګ کې زندګي تېره کړه. زړه یې بدلون غواړي ځوانان له ویرې څه نه وایي. بیا نامعلومو وسلوالو یو پښتون وژلی، بیا نامعلومو وسلوالو یو پښتون وژلی. قاتل یې پیژني خپلوان له ویرې څه نه وایي، قاتل یې پیژني خپلوان له ویرې څه نه وایي. سلامونه، مینه او احترامات خوږو لیدونکو او اوریدونکو، ستاسو د روغتیا په هیله سمیع الله غفران یم. د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په ترڅ کې نن د چمن د سیمې یو تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی نعمت پښتون صاحب میلمه دی. ښاغلی نعمت پښتون صاحب کوم بیتونه چې ما په لومړي سر کې ویل د همدغه بیتو خاوند دی. نوموړی لکه څنګه چې تخلص او نوم پښتون دی، همداسې د پښتو یا د پښتونولۍ هغه ټول کړه وړه ورپکښې دي. نورې خبرې به د ښاغلي پښتون صاحب سره کوو. پښتون صاحب خدای مو راوله. مننه، ژوندی اوسې. الله مو ژوندي لرو. پښتون صاحب، لومړی تاسو د ملګرو په منځ کې زیات محبوبیت لري. زما چې د کوم ملګرو سره لیده کاته کېږي هغه ستاسو ستاینه زیاته کوي. تاسو څه کړي دي چې دوی ستاسو لپاره ډېر احترام لري؟ لومړنی سوال دی نو فکر کوم د ملګرو سبا دې هم ادبي ملګري مراد وي. کله چې هم په هغه د ادب په میدان کې مې قدم ایښی دی، د ملګرو سره ناسته ولاړه مینه هغه په ډېر اخلاص کړې ده. دغه ملګري زما په زړه کې څومره محبوبیت ځای لري، فکر کوم د دې ستا په خبره باندې چې دوی به هم مینه را سره لري. نو زما ناسته ولاړه چې د کومه رایسته کړې ده هغه سره په ډېر اخلاص وي. کوم چا سره چې مې شناخت پیدا شوی دی بیا مې هغه شناخت در پایه پورې ورسره پاللی هم دی. په ادبي اوضاع کې خو نور څه به مې داسې نه وي کړي، البته د خپل وس په بنیاد باندې د هغه کوم چا سره کښېنستلی هغه ته به مې مینه ورکړي، د مینې پر بنیاد یا د هغو سره چې کومه ادبي مرسته یي در خپله وسه په هغه کې به مې څه کړي. نو ممکن مهمه خبره دا ده چې دوی زما په زړه کې ځای لري. کېدای شي ستا د خبرې په سر باندې د زوم د رښتیا هم پښتون صاحب تاسو محبوبیت زیات لري. لومړی ادبي سفر مو کله پیل کړی دی؟ آیا تا چې کوم سفر پیل کړی دی استاد مو درلود دی؟ ولې مو پیل کړی؟ څه وخت مو پیل کړی دی؟ که رښتیا سي لومړی ادبي سفر چې له چمن کې مې پیل کړی دی هغه غالبا د 2002 خو د هغه څه مخکې ما کله کله شعر لیکي. له ډېر ولکوالي سره کله به موږ سبقان ویل، هغه وخت کې ښوونځي نه و، نو په مسجدانو کې به د پیل سبقان ویل. د جمعې په شپه موږ چټي وو، نو موږ به مازدیګري یا د جمعې په شپه باندې هر جمعې په شپه باندې به موږ دغه د محلي چې کوم ځوانان هغه به سره راټول سولو. یو قسم انجمن به مې کاوه، چا به نه و راته ویلي چې دا داسې کېږي. په هغه کې به موږ هغه د کالۍ د پرېوللو ماشین دغه به مې راویستې، پر دې به مې پټوي شی واچوي، بیا به مې د لرګي میکو ته جوړ کړي. ځینو ملګرو به تقریرونه کوله، ځینو ملګرو به هغه په وخت په اصطلاح نعتونه ویل. ما به هم کله کله شعر جوړ کړی و، د تقریر سره مینه نه ول. نو د هغه وخت شعرونه او شعر خو نسم ورته ویلی، شعر څه ولو خو زما سره نسته، له وړوکوالي سره مې دا ویل. د هغه څه وروسته بیا ورو ورو غالبا په 1999 98 بیا در 2001 پورې د ریډیوګان سره په هغه وخت کې د خواله رسنۍ نه ولې فیسبوک ده، نو ریډیوګان ته به مې خطونه لیکل د څه چې پښتو ریډیوګانې ولې چې دلته زموږ لاسرسی ورته کېده یا مې اورېدلی سوې. په هغه کې د چین ریډیو وه، جرمني ریډیو وله، د ایران ریډیو وه، بي بي سي وله، خاصه توګه د دې زموږ ځایي ریډیوګانې خاص کار د ریډیو پاکستان کوټه دغه ریډیوګانې پښتو خپرونې به مې اورېدلې، هغه ته به مې خطونه لیکل. نو بیا په دغه خپرونو کې داسې ولې چې هغه کې به ځینې ادبي پروګرامونه وو، هغه کې به ما یوازې ټپې و لنډۍ هغه ته لیکلې او خپلې به مې جوړولې او رامنځته. په ته پوښتنه د استاد وکړه، په 2002 څخه بیا ما لومړی شاعري پیل کړه. هغه شاعري مې هم د دغه ریډیو د لارې پیل کړه، د ریډیو پاکستان کوټه کې. په دا کې یو ادبي خپرونه وله، ډاکټر نصیب الله سیما پر مخ وړله. په هغه کې به یوه
د جمعې ورځ سبا د خالي په ورځ باندې دغه پروګرام ولو چې په هغه غونډې خپرونه کې به د یو نیم ساعت به ولو په هغه کې به د کاپیه ورکول لومړی پر دغه کاپیه به خلکو شعرونه جوړول بیا به ریډیو ته د خط لارې استول نو لومړی مقام دویم مقام دریم مقام به یې ورکاوه. نو په لومړي ځل باندې هغه مخکې څومره خپرونه وله دی د جانان په کاپیه کې جانان کاپیه ورکړې او ما هغه ته یو شعر ولیکي. نو چې کله مې ور واستاوی دغه خپرونې ترتیب داسې ولو چې د ټولو به کمزوري شعر هغه به اول وایي بیا به دویم دریم راتلل به اخري درې به نو بیا یې په اعلان وایي چې د نن دریم نمبر دا سړی سو دویم دا سو او اول به نو بیا به د ښه مینه یو سندره به یې ورته ډالۍ کړله. نو ما د جانان په کاپیه کې غزل ورته لیکلې وله کله چې ریډیو پروګرام په هغه ټیم کې هغه خپرونه شروع سوله نو اول شعر یې نه ووایي دویم یې نه ووایي خو بیا هم په هغه ډېر کمزوري کې نه ولو پای مخته کې ما دغه کاپیه دی کړې بس په اخر کې مې جانان جانان خام لکه ردیف دی چې راوستلی نو په هغه کمزور غزل کې وویل ما زړه ډېر راته سړی دا خو ته په دونه خوارۍ د غزل ولیکه او دی بیخي په کمزوري کې وویل. په هغه وخت کې نو د موبایلو سیسټم نه و دغه پی ټي سیل بول د مځکې ټلیفون د دې سره یو قسم کارډونه راتلل دا به زموږ سره و د بي بي سي و دې ته مې ټلیفونونه کو یار به د کارډ نمبر وایي بیا به دغه نو هغه د ریډیو د هغه اپریټر چې کوم ولو هغه نمبر را سره نو کله چې خپرونه ختم سوله ما پر کارډ ټلیفون ور وکړي نو هغه اپریټر راته وایي باره ورته نصیب لاسما صاحب په کار دی هغه په خپرونه کې زه ورته ته د ټلیفون مه کاټوه بس دی راوځي اوس خپرونه ختم سو نو یو 10 منټه ټکه دردونه به مې انتظار ورته کړی په هغه وخت کې که څوم د بل مزدوري وي کارډ ټلیفون خرچې هم ډېرې زیاتې راتلې بیا یو وخت اپریټر غږ وکړي وایي سیماب صاحب هېڅ څوک دې غواړي هغه چې تېرېږي سیماب صاحب سره چې مې روغبړ وکړي چې ورور زه ستا اورېدونکی یم او تا زما غزل ولې به د کمزوري شیانو کې ووایې نو سیماب صاحب راته ویل چې ورور ستا کاپیه کې څه ستونزه وله ما ویل څنګه ستونزه بار ده په دا ټلیفون کې راوښود لومړی استاذه پورې ردیف یې هم راوښوی کاپیه یې هم راوښول هماوازه کاپیه یې ورسره راوښوی بیا به یې د یو غزلي مثال راکړي ما ویل بس بلکل په پوه شولم نو کله چې مې دلته سر په خلاص کې د را روانې خپرونې دپاره په خپرونه کې د اعلان کړې وله د شباب کاپیه اعلان کړې وه نو ما پر شباب باندې لومړی غزل ولیکل د شباب په کاپیه کې هغه غزل چې کله ولاړله د را روانه اونۍ بیا خپرونه شروع وله د پیل 1 2 3 در پایه پورې چې کله غزلې راغلې دریم نمبر غزل یې وویل دویم نمبر یې وویل بیا زما زړه ته دا تېر شول ستا غزل خو نه ده ورسېدلې ما فکر نه کاوه چې زما غزل دې لومړی مقام ګټي نو بیا چې ده په څنګه انداز ما غزل په لومړي مقام اعلان کړله دا همدغه ورځ بس بیا زما د ادب سره مینه پیدا شوله غزل لیکلو ته مې پیل وکړي حتی د دغه پروګرام یا د دغه غونډې دپاره بیا د سیمه ییزې سیالۍ ولې نو موږ دا د چمن څو شاعران ولو په هغه د خپرونې چې کله به د کاپیه ورکړه بیا یې وروسته ردیف ورکوي 5 غزلې 6 غزلې دغه به موږ کتلې چې دا نورې سیمو څخه موږ لومړی و دویم مقام وګټو نو دغه شاعران بیا موږ ورواستول یوه به مې پر خپل نامه ور واستول یوه به مې د بل پر نامه ور واستول همدا سلسله وله چې بیا در دا اوس روانه پښتون صاحب تیر کال په افغانستان کې بادام ګل مشاعره ترسره شوله او تاسو د کوژدې پښتونخوا څخه ورغلي شاعر واست خو تاسو د ټول افغانستان پر سطحه لومړی مقام ترلاسه کړ لکه څنګه چې تاسو په د شاعري په لومړي سر کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی همدغسې په ځوانۍ کې مو هم لومړی مقام ترلاسه کړ څومره د خوشحالۍ احساس مو کاوه چې تاسو د ټول افغانستان پر سطحه ستاسو شعر یا ستاسو غزل پر لومړي مقام باندې راغله رښتیا هم تیر کال د کله چې په کلات یا زابل کې بادام ګل مشاعره وه موږ دلته د چمن پلاوي تللي ولو ښه ډېر ملګري وو هلته هغه د غونډې ترتیب داسې ولو چې هغو د مشاعرې په دوران کې خپله یو کمیټۍ 5 کسیزه کښېنولې ول لومړی کې به یې زموږ څخه غزلې اخیستلې بیا به هلته کتلې بیا چې به شا پر دریځ ویلې نو ما خپلې 2 غزلې ورکړلې بیا هم پر دریځ هم هغه دواړې وویلې نو کله چې غونډه ختم سوله ما هېڅ فکر نه کاوه چې زه دې دلته پر لومړي مقام راځم یا دې راسمه چې کله اعلان کولې هغه محول و دویم نمبر لکه څنګه چې مخکې درته ویل هغه ترتیب اعلان کړو پر لومړي مقام باندې هغه زما غزل اعلان کوي یا زما شعر اعلان کوي زما دپاره ډېره جالبه او ناولده خبره وله او ډېره غټه مشاعره هم وله نو یقینا انسان د خوښۍ اظهار کوي او زما دپاره ډېره حیرانوونکې وله ځکه چې تصادفي پېښه راته موجوده چې دا څنګه لومړی مقام راغلی
درنو لیدونکو او اوریدونکو د ښاغلي پښتون صاحب تیر کال د افغانستان په زابل ولایت کې د بادامګل مشاعره کې د ټول افغانستان پر سطحه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. پښتون صاحب هغه شعر چې تاسو په بادامګل مشاعره کې وایي او تاسو د ټول افغانستان په سطحه په لومړي مقام باندې راغلاست، هغه شعر که سره شریک کړي لیدونکي او اوریدونکي حتما په تمه دي. نو هغه شعر لکه څنګه چې ما ته وویل، ما هلته 2 شعرونه وویل. یقین ومنه لکه څنګه چې زه نه وم خبر چې زه لومړی مقام ته رسم یا لومړی مقام ما ته راکول کېږي. په دغه هم وروسته بیا نه یم پوه شوی چې اوس دوی کوم شعر ته لومړیت ورکوي یا هغه لومړی مقام ورکوي، دواړو ته یې ورکوي، یو ته یې ورکوي، هغه نه شم ویلی. هغه یو شعر خو غالبا تا یې مخکې څه بیتونه وویل، دغه مې ووایي یو مې بل ووایي هغه دا مهال له بده مرغه را سره نشته، که ژوند ولو بیا به پر خپل فیسبوک باندې یا پر بل څه باندې خپور کړم. نو زه نه یم پوه چې هغه به کوم شعر ته دوی لومړی مقام ورکړی، ما 2 وویل. پښتون صاحب ستاسو شعرونه کم دي او مقامونه مو لومړی دي، شعرونه مو ولې کم دي؟ شعرونه په لومړیو کې لږ بیخي ډېر شعرونه لیکل، دومره چې تقریبا په یو ردیف باندې به موږ تا ته وایي 15 غزلې 8 غزلې مې په یو ردیف کې را سره وي، که درته وایم یو پوره دیوان ځینې جوړېږي ډېر غټ دی. خو بیا چې وروسته ورو هغه د وخت پر چا تېرېږي او هغه چا باندې څونه معلومات کوي یا د ژوند ارتقا د انسان هغه ارتقایي حالات راځي، بدلونونه راځي، هغه په شعر پوهېږي. نو زه تر اوسه پورې لا فکر کوم، زه تر اوسه پورې هم په غزل یا په شعر لیکلو کې یو طالب علم یم، زده کوونکی یم. نو ما ته خپل ځان هم را معلومېږي، زه د ملګرو شعرونه هم ګورم، هغه مقام ته لا ځان رسېدلی نه بولم چې بشپړه شعر دې وه زما له هره پلوه پوره وي. نو لګیا یم، ورو لګیا یم، ډېری شعرونه اوس هم کله کله ناکله د ځان سره لیکم، را سره ږده مې، خو ښکاره کړي مې نه دي، لا را میدان ته کړي مې نه دي، په دې مې نه دي کړي چې هغه مقام ته لا نه یم رسېدلی چې کوم هغه انتها د شعر ته خو څوک نشي ورته ویلی چې هغه ښه مقام وي. پښتون صاحب اکثره پښتانه شاعران د دوی نومونه هم په عربي او تخلصونه هم په عربي وي او دوی په پښتو ژبه شاعري کوي. د یو پښتون شاعر لپاره یو پښتو تخلص تر کومه حده پورې مهم دی؟ په مورنۍ ژبه باندې که تخلص کېښودل سي ډېر ښه خوند کوي. خو موږ اکثریت دلته چې موږ په جنوبي پښتونخوا کې اوسېږو، زموږ په مورنۍ ژبه تعلیم نه دی شوی، زده کړې په مورنۍ ژبه نه دي. نو ډېری یا موږ د هغه څه مخکې د فارسي د عربي در ډېر اثر لاندې ولو، بیا دلته د پردیو ژبو در اثر لاندې یو. بیا زموږ اکثره نومونه که وګورې یا زموږ اکثره کلمي نومونه که وګورې، پښتانه دومره هغه د شاعر شعر دی، پښتني فطرت مې دومره اسلامي دی، که اسلام نه وای نو هم به مسلمان وای. خپل نوم پښتو نوم سوچه نوم ښه خوند کوي. پښتون صاحب ګڼې پوښتنې پاته دي، خو اوس څه درڅخه اورو، څه خواږه راباندې لوروئ؟ غزل ده، وایي دا ستا غرور او زما نرمي ملګري، دا ستا غرور او زما نرمي ملګري، دغه اوبه او اور بسي مرګري، او زړه اباسین مې په ټوپونو سر سي، زړه اباسین مې په ټوپونو سر سي، چې ستا د یاد هوا ویوي ملګري، او ژوند کې خوښي او خفګان دواړه راځي، ژوند کې خوښي او خفګان دواړه راځي، شمع لوګی او رڼا ځي ملګري، او د یو بشر سر لاس او پښو په مثال، د یو بشر سر لاس او پښو په مثال، خیبر کابل او کوژک دي ملګري، او د یو بشر سر لاس او پښو په مثال، خیبر کابل او کوژک دي ملګري، او خیر دی پښتونه که ډېر وکړې دي، خیر دی پښتونه که ډېر وځورې دي، خو اوس دې لاس ته څه راوړي ملګري. پښتون صاحب راځو د چمن ادبي حوزې ته. لومړی که تاسو موږ ته د چمن ادبي ټولنو په اړه معلومات راکړئ چې تاسو څونه ټولنې لرئ او د دوی فعالیتونه تر کومه کچې پورې بریالي دي؟ په چمن کې دا مهال ادبي ټولنې شته. لومړی تقریبا دلته چې په چمن کې ادبي ټولنو بنیاد ایښودل کېدی په 1985 کې دلته د بزم ادب په نامه باندې، په هغه کې څه پښتانه لیکوالانو شورا ول، څه د اردو ژبې ول، دوی د بزم ادب په نامه باندې یو تنظیم جوړ کړی و. بیا وروسته غالبا په 1985 کې به دوی مشاعره په کاظم الله عبدالسلام بابا باندې هم کړې ده، غټ سیمینار یې کړی چې وروسته ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د هغه سیمینار یا مشاعرې کتاب د هم چاپ کړی دی، هغه مقالې راټول کړي دي. د هغه څه وروسته په کال 1990 کې
د چمن د څو ځایي ملګرو ارواښاد نعمت الله درانی، مازوریار صاحب، رفیقي صاحب، ډېری ملګري ول چې د پښتو ادبي ټولنې په نامه باندې یو ادبي تنظیم راوړی و، جوړ کړی ولو. دغه ادبي تنظیم ورو ورو او خپلې مشاعرې کولې چې په هغه کې لومړۍ غونډه د حاجي رحمت الله رحمت صاحب، عبدالصمد بیاواس ولو، ډېری ملګري، سلطان محمد قدردان، عبدالرازق کاکیار، ډېری ملګري. په 2002 کې د دغه پښتو ټولنې سره ملګري سوم. وروسته احمدشاه ابدالي کتابتون راوړل سو. د هغه کتابتون څخه وروسته نو بیا ورو ورو د ادبي تنظیمونه رامنځته کېدله. په دا وروستیو کې تقریبا وروستي 2012 کې موږ د پښتو ادبي جرګې په نامه باندې یو جرګه دلته په چمن کې جوړه کړله. په هغه کې د حاجي رحمت الله رحمت صاحب او حکیار صاحب، د ډېری ملګري ول، عاجل اڅکزی و. نو دغه جرګې در لاندې بیا د هر تنظیم ته خپلې مشاعرې ورکول سولې چې کلنۍ به ته دغه مشاعره کوي، دغه کې چا چې کولې. نو ادبي فعالیت الحمدلله بیخي ښه روان دی په چمن کې. ټولې ټولنې چې هغه په خپل نوبت باندې مشاعرې کوي، یو د بل سره تګ راتګ لرو، ښه ناسته ولاړ سره لرو. کله چې زموږ مشاعره وي تاسو به فکر نه کوئ چې په دغه کې په چمن کې ګس ډېر ټولنې شته. بالکل موږ د یو بهیر پرنګه ژوند سره تېروو. فلحال زه ټولنې نه شم ورته وایي، هره ټولنه که څوم یوازې در هغه نامه در حده پورې چې کله مشاعره وي در هغه پورې محدود وي، د بینرو دا د هغه ټولنې د نامه جوړېږي، خو ټول یو ځای کار سره کوو. پښتون صاحب، په چمن کې تاسو یو لوی کتابتون لرئ د کاظم الله سلام اخوند په نامه. دغه ولسي کتابتون بنسټ کله ایښودل سوی دی؟ دغه کتابتون کله چې پښتو ادبي ټولنه رامنځته شي، بیا د هغه د پښتو ادبي ټولنې د بنسټګرو ملګرو نعمت الله درانی مرحوم، رفیقي صاحب، مازوریار، حاجي رحمت الله رحمت صاحب، محمد نبي خادم صاحب، ډېری ملګري هغه د هڅه کوي. بیا دا وخت ډیسي سي شفیع کاکړ په هغه باندې یو ودانۍ منظوره کړي. په 2002 کې د دغه کتابتون ودانۍ پوره شي. بیا د هغه دپاره د کتابونه راوړي. د کاظم الله سلام په نامه باندې لومړی کتابتون په چمن کې ایښودل شي. دلته شاعران فعالیت کوي. بیا ورو ورو دغه فعالیت نو بیا د وخت په تېرېدو سره څه کمزوري کېږي، خو بیا وروسته دغه ځوانان ملګري چې کله راپورته شي، الحمدلله هغه کتابتون اوس ډېر ښه فعاله دی. ادبي ملګري راځي، هره اونۍ کې غونډې پکې کېږي. که څه هم اوس دا ژوندي کې د کرونا له کبله غونډې درېدلې دي، خو تقریبا 10 کاله کېږي مسلسل په کتابتون کې هرې د جمعې په ورځ باندې ادبي غونډې مشاعره وي. په کتابتون کې د کتابونو شمېر څومره دی؟ کتابتون کې د کتابونو شمېر د لومړۍ ورځې څخه خو ډېر کم ولو. کتابتون دی چې مثلا هغه سرکاري ګرانټ لري نه. هر ملګري، خاص کار د کتابتون مسؤل چې دی دا وخت عبدالغفار غاویر صاحب دی، بیا زه ورسره مرستیال یم، ډېر کومک سره کوم. په هغه کې هر ملګري در خپله وسه پورې هغه که پر یو لیکوال برابر شوي، که یو دی سړی چې د کتاب سره مینه لري، که د وخت یو ډیسي راشي، که د وخت یو وزیر راشي، بس موږ د کتابو غوښتنه ځین کوو. لومړی کې خو ډېر کم، خو دا وخت که څه هم کم دی، خو بیا الحمدلله د 50,000 کتابونو په شمېر باندې کتابونه موږ لرو. او دغه کتابونه یوازې په پښتو ژبه دي که نه د نورو ژبو کتابونه هم په کتابتون کې شته؟ یا کتابونه په اردو ژبه باندې ډېری په اردو ژبه دي، بیا په پښتو ژبه هم شته. ډېر کتابونه په انګلیسي دي، څه فارسي او څه بلوچي هم پراته دي. لوستونکي کتابونه همدلته په کتابتون کې لولي که نه خپلو کورونو ته وړي بیا هلته په کورونو کې لولي؟ دواړه. ډېری ملګري دلته به څه ستونزې ولي، هغه دا ول چې دا کتابو په وړلو کې چې ویې به وړي بیا به یې راوړي نه. نو په هغه کې د وخت په تېرېدو سره موږ چاڼ وکړي. تقریبا دا مهال 104 ممبران موږ لرو. هغه هم هغه چڼ شوي کسان دي چې هغه د 15 شپو دپاره کتاب وړي، برته یې راوړي چې امر چڼ کړي دي، پاخه دي، څوک دغه هغه اعتبار یې شته. څه ملګري د لیه مطالعه کوي، خو کتابتون هره ورځ خلاص شي. بلان هغه حتی د اختر په ورځ مې لا هم نه دی بند کړی. نو 10-15 کم سے کم د 10 ملګري دا روزمره وله راځو. دلته علمي بحثونه کېږي، ادبي بحثونه کېږي، کتابتون خلاص. د په چمن کې د دغه لوی ولسي کتابتون په راتګ سره په ځوانانو کې کوم بدلون راغلی دی؟ آیا د دوی د مطالعې شوق زیات شوی دی؟ د لوی سره موږ بدبختي د لوی سره دغه ده چې د مطالعې شوق په پښتنو کې ډېر کم. په 2012 کې کله چې کتابتون موږ لاسته راځي، خاص کر د شاعرانو، ادیبانو د چمن لاسته راځي، په هغه کې عموما د کتابتون دغه
دغه خامخا په هر کتابتون کې چې هغه کله ته کتابونه وړې هغه ممبرشپ دپاره څه پیسې جمع کېږي، څوک 200 څوک 500 څوک 100. موږ په هغه باندې سره کښېناستو چې وروره دغه کتابو د مطالعې رجحان چې دی دلته ډېر کم دی. کېدای شي ځینې خلک یا ځوانان یا د کالج زده کوونکي د سکول زده کوونکي هغه دغه توان نه ولري یا د دغه وجه باندې موږ د کتاب موږ هغه شی هم ختم کړي. کله چې هغه ممبرشپ کوي د هغه څه موږ 1 روپۍ هم نه اخلو، کله چې هغه کتاب وړي د هغه څه هم پیسې نه اخلو. د وخت په تېرېدو سره اوس چې کوم ځوان نسل راپورته شوی دی الحمدلله زه ښه مستقبل وینم، کتابونه هم وړي، ډېر ښه تېره هلکان هم دي، ښه مطالعه هم کوي. د دوی تر څنګ ادبي حوزه کې ډېری ملګري د دغه کتابتون د کتابو څخه استفاده کوي. دغه د پوهنتون هلکان دي د هغو کمې غوښتنې خاص کر ډېری هلکان دي اوس په پښتو MA کوي، نو هغه کې د کتابتون ملګري او د شاعرانو لیکوالانو او د کتابونه چې هغه دوی ته ډېر په ښه ورځي او لاس ورکوي. پښتون صاحب تاسو په کتابتون کې د کتابتون په تالار کې له کاله څو غونډې لرئ، څو سترې ادبي غونډې لرئ؟ غونډې هر تنظیم ما مخکې درته ویل چې هغه خپل کلنۍ مشاعرې لري، څوک 1 څوک 2 حتی څوک 3 مشاعرې کوي. د هغه څه علاوه هره اونۍ د جمعې په ورځ باندې دلته غونډه روانه وي، په هغه کې کره کتنه وي، په هغه کې لیکدود وي، په هغه کې پر نثر پرارونه ګایېږي، په هغه کې موږ د فارسي ادبیات څخه خپل څه لرو چې هغه په فارسي ادبیات دلته تشریح کوي، د اردو ادبیات څخه یې لرو. نو د خپل حواس مې یاد کړی خو ډېر بدلون راغلی دی، خاص کار په شعرپوهنه کې په چمن ځوان نسل فکر نه کوم چې ډېری علاقو یا سیمو کې به دومره په شعر څوک پوهېږي لکه دا مهال چې د چمن ځوان نسل یا ځوان کول چې دی هغه په شعر پوهېږي. او د دغه مشاعرو نومونه تاسو موږ ته یادول چې تاسو د کلنۍ په کومو نومونو باندې مشاعرې لرئ یا ادبي غونډې لرئ؟ ادبي غونډې د کاظم الله عبدالسلام بابا تلین 26 جنوري هر کال لمانځل کېږي، 12 کاله کېږي. پسرلنۍ مشاعره دلته موږ لرو، هغه باندې کېږي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ هغه مشاعره کېږي. د خانشي د عبدالصمد خان تلین هغه مشاعره کېږي په مناسبت باندې د هغو پر ادبي اړخ باندې. دغه رقم ډېری نورې غونډې چې په ضمن کې موږ شمله مشاعره لرو، په هغه کې به د ټول ولایت پر سطح باندې حتی د ډېری ځایو څخه خلک راځي. نو غټې مشاعرې لرو چې دا به په کال کې ترسره کېږي. او پښتون صاحب دغه مشاعرو ته پوهېږم چې له پېښور او همداراز کابل کندهار څخه له لر و بر وطن څخه ګڼ شمېر شاعران راځي. ستاسو امکانات کم دي د دوی لپاره د مېلمستیا بندوبست او د دې تر څنګ د دوی خدمت څه ډول کوئ؟ په لومړیو کې خاص کر د پښتو ادبي ټولنې په وخت کې لومړی په دغه شعر باندې دلته خلک پوهېول چې وروره موږ مشاعره لرو. له بده مرغه دلته خلک دومره نه پوهېدل چې شاعر و غزلچي یا سندرغاړی نه سره پېژندل. ورو وروسته په دغه وخت په بدلېدو سره دغه امکانات د فیسبوک د لارې سولو د خواله رسنۍ راغللې، ډېر بدلونونه یې ورسره راوستل. خلک هم خاص کار ځوان کول چې ولو هغه ډېر زده کړې وکړي او هغه پوهېږي. دلته چې موږ غونډې کوو اکثریت پخوا به موږ د خپلو ملګرو چې انده سره کول، بیا به په ښار کې یو شتمن سړی و د هغه څه به څه اخیستلې. فلحاله چې موږ ډېره غټه غونډه لرو په ښار کې، موږ خپل شتمن خلکو ته وایو د هغو څخه ورور چې دغه پلانکۍ شپه دومره میلمانه موږ درځو ستا پر کور مشاعره کوو، دومره خرچه یې راځي، هر څه چې کوي هغه پر تا دي. د ماپښیمنۍ دپاره چې موږ کله د هغه بندوبست کوو هغه دغه بس سره ویې شو ځینې شیان په خپله ملګري سره وکړو، ډېره ستونزه نه راځي. فلحاله ډېری هغه زموږ د ښار چې کوم شتمن خلک دي هغه چې په ادب پوه خلک دي هغه ته موږ وایو، هغه ودې ته غاړه ږدي چې موږ سره د دغه میلمنو په شپه تېرولو کې د په ځای راکولو کې پوره مرسته کوي. پښتون صاحب ډېره زیاته مننه. د مرکې په وروستیو شېبو کې ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ ځوانانو ته دا پیغام لرم، ځوانان چون اوس د خواله رسنۍ یا سوشل میډیا چې راغلې ده، خاص کار فیسبوک دی، ټویټر دی، ځوانانو څخه مې یوه غوښتنه دا ده که غواړئ چې مورنۍ ژبې ته خدمت وکړئ، غواړئ چې خپلې پښتو ته خدمت وکړئ، که مې څه هم پر نور ژبو لاسرسی لرئ، که څه هم ستاسې زده کړې دلته په نورو ژبو سوي دي، ستاسې پر هغه باندې تاسو هڅه وکړئ چې څه لیکئ، اصلاحي شیان لیکئ او په پښتو ژبه لیکئ. دغه د پښتو لپاره لوی خدمت هم ستاسې د ټولې دا ویو کمپین.
درنو لیدونکو دا و د چمن د سیمې تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی نعمت پښتون صاحب چې زموږ سره یې ادبي مرکه درلودل. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري. په ترڅ کې به یې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان، ادبپوهان او د شعر مینوال را سره مېلمانه وي. ښاغلی پښتون صاحب له وخت راکولو څخه مو یوه نړۍ مننه. مننه. ژوندی اوسې، الله مو ژوندي لره.